د مو د زړه د نیول یا ولړانګه پانګه شوله شیرینه تو چې د پردې مړیه غږینا کول مور مې ویل چې زوی مړو شي حالات شنه دي مو چې یوه نیمه بهار د کور نه شپه کوله ول سلومینا امین وزیر یو تو څه کسې وزیرستان غږ جنوبي وزیرستان شوونګي سنسوبي کلی ته روغلی یو د مصر ویلوړ دی ځوان ولسي شاعر نادان مسید ملګري کو د مصر نننۍ خپرونه شه دوست علي خان لیوانی صاحب عزیز ندان صاحب ډېر کتین کې د دا محل کسي څه وته پیش کوي اول خو امین ورور زه د تو ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې موږ غوندې ناڅیز خلک وخت ورکوي وخت په وخت یې روغوړي او د موږ غوندې ناڅیز خلک عوام ته وښایي د خپل وزیر مسیح ته موږ ورجوتاوي بهرحال په وړه خوله باندې زه د تو څه شکریا ادا کوم یہ چې هر انسان چې بل انسان ته قدر ورکوي خپل قدرمني موږ خو د دره قدر لایق نه یو خو زه دا وایو چې تو خپل قدرمني یستی نور خو کیسې نشته رو سره خو یو دوه غزل وي د خپل لهجې ارشاد ډېر خوند وکړو الله دا وکړو چې څوک یې وروي چې شپې ولاږي چې د یورۍ دی د بل چا سره لوزي نه کول زهر خانه چې د یورۍ دی د بل چا سره لوزي نه کول په هغه رز مې زړه ناري ناري دردي نه کول چې د یورۍ دی د بل چا سره لوزي نه کول په هغه رز مې زړه ناري ناري دردي نه کول او چې خپه نشي هغه زور مې د زړه پوتې نه دی چې خپه نشي هغه زور مې د زړه پوتې نه دی چې هر رز مې د یورۍ تو تسولي نه کول او تو په قدم قدم د مو سره ټاګي کړی دو تو په قدم قدم د مو سره ټاګي کړی دو مو همیشه د تو په شپ باد ننګی نه کول او توجه مغړه د یو شعر ته د مو د زړه د نیول یا ولړانګه پانګه شوله الله دا وکړو چې په چا باد نه ولاږي ډېر د مو د زړه د نیول یا ولړانګه پانګه شوله شیرینه تو چې د پردې مړیه غږینا کول مننه د مو د زړه د نیول یا ولړانګه پانګه شوله شیرینه تو چې د پردې مړیه غږینا کول او کماکلا تو د پلور نیکه تاریخ ته نه وکتل په پردې وروک شه د درمخې اتاڼي نه کول کماکلا تو د پلور نیکه تاریخ ته نه وکتل په پردې وروک شه د درمخې اتاڼي نه کول او نادان مسیده هغه وخت په میژه بیا نه روڅي چې په ډاک زړي نه میژ د یوه بل دیداني نه کول چې اندېښنې و په موږ یو ته غلبه کوله چې اندېښنې و په موږ یو ته غلبه کوله د سوي زړه نه ومې سویه زمزمه کوله لیا خو ساده ول یا خو زه په چال وال نه پوهېده مو په سپین زړه د هر ملګري یو رڼا کوله لیا خو ساده ول یا خو زه په چال وال نه پوهېده مو په سپین زړه د هر ملګري یو رڼا کوله او مور مې ویل چې زویه مړو شي حالات ښه نه دي مور مې ویل چې زویه مړو شي حالات ښه نه دي مو چې یوه نیمه بهار د کور نه شپه کوله مننه مور مې ویل چې زویه مړو شي حالات ښه نه دي مو چې یوه نیمه بهار د کور نه شپه کوله او شپونکیه هغه وې د مو د ژوند رنګینې ریزې شپونکیه هغه وې د مو د ژوند رنګینې ریزې تو چې دروی غږوه مو ټپه کوله مننه شپونکیه هغه وې د مو د ژوند رنګینې ریزې تو چې دروی غږوه مو ټپه کوله او په مارګو مړ شه هغه رزو د مو ویره نشي مو چې سیرې کړلې د نیو مې تماشا کوله په مارګو مړ شه هغه رزو د مو ویره نشي مو چې سیرې کړلې د نیو مې تماشا کوله او څه عجیبه غوندې منظر و چې تعبیر وڅوي څه عجیبه غوندې منظر و چې تعبیر وڅوي د شپې په خوب شه مې د خپل زون جنازه کوله مننه څه عجیبه غوندې منظر و چې تعبیر وڅوي د شپې په خوب شه مې د خپل زون جنازه کوله او په ژوند که هر څومره په مو ساړې تودې تېرېدې نادان مسیده په خپل خدای مې بروسه کوله ډېر خیر مو ته داسې معلومېږي خروپېږي لیونی صاحب
مو ته داسې معلومیږي خروپېږي چې نه ستر شوې نه سترېږي خروپېږي مو ته داسې معلومیږي خروپېږي چې نه ستر شوې نه سترېږي خروپېږي او لږ د ژوند د تېرولې اصول زده کا زیتي پوی شه که پوهېږي خروپېږي مننه لږ د ژوند د تېرولې اصول زده کا زیتي پوی شه که پوهېږي خروپېږي چې قدم د پلور نیکه په قدم نږدې چې پردي ډول ته ګډېږي خروپېږي خیر دی مننه چې قدم د پلور نیکه په قدم نږدې چې پردي ډول ته ګډېږي خروپېږي او لږ د عقل نه کور اوخله ځونې شعور کا چې د بل په خوله غږېږي خروپېږي لږ د عقل نه کور اوخله ځونې شعور کا چې د بل په خوله غږېږي خروپېږي او دغه تور سړی د مو د تو دشمن دی چې د دی سره ګرځېږي خروپېږي او ګرونه ته چې په پردي لباس نازېږي ګرونه ته چې په پردي لباس نازېږي چې په خپل لباس شرمېږي خروپېږي مننه ګرونه ته چې په پردي لباس نازېږي چې په خپل لباس شرمېږي خروپېږي او د نادان مسید د څانګ ملګری نه شوې د نادان مسید د څانګ ملګری نه شوې د موسم غوندې بدلېږي ډېره مننه نادان صاحب ډېره خوږه او ډېره ښکلې شاعري امیږ امید دی دتونه چې په خپله وزیرستاني لهجه شو دوام ورکوي شعر و شاعري شي چې کیما د میشتوس د وزیرستان لهجادو پچار دغه دو چې دغه مخ شروع شي او نر پښتون ته ورسي په خپله لهجه شي د میشتوس شي کیما شاعري دو په اخر شو پلان ټکی څه پیغام ورکوي پیغام خو امین ورور نور څه ووایي خبره خو موږ داسې نه دي زده خو به هر حال غم مې دا دی په د وړه خولو چې زه یې چې یاره دا ژوند دوې ورځې ژوند دی چې په مینې تېر کړي مننه دا نادان مسید چې د وزیرستانې خپله لهجه شی خوندور کلامونه تاسو ته پیش او د نادان صاحب د شعر په جواب کې چې دا وخت حکم زموږ د محبت د پاره هم د خیران یم چې نفرت او زګریږي خلک څنګه تر بیا د خدای په امان